راته ووایي په واتساپ باندې چې یاره فیضان ځان رورسوئ انټرویو کوم او ټیک ټاک نه مې ویډیوګانې هم ډیلیټ کړي دي او دا زړه مې هسې موړ دی. او تاسو ته په دې ویډیو کې دا ټول حقیقت ښکاره کوم چې دا کم ټیک ټاکر شاکر روان دی دغه خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ویډیو سره ډیلیټ کړي. دا ویډیو لازمي وګورئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په مزو کې به ملګرو. تاسو ته په دا سیټ کې ویډیو ښکاري د ټیک ټاکر ویډیو مې درسره ځکه لګوري چې څه ټایم مخکې ما د انټرویو کته چې یاره دا وایي چې ما د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه د سندرې ویډیوز چې کوم دي دا ټولې ډیلیټ کړي او د دې نه پس به زه د ناتونو سره ویډیو جوړوم. په هغه انټرویو کې خولې هم په سر کړې وه، پوره ځان نه کاري جوړ کړی و. بس ته داسې ونه یې چې یاره بس همدغه دی پوه شوې، بل څوک شته نه دی. دغه ویل چې یاره ما د ټیک ټاک اکاونټ نه ویډیو ډیلیټ کړي او زه به ناتونو سره ویډیو جوړم. د انټرویو را سره واورئ، اوس تر سره هغه ویډیو هم لګوم چې کومو سره بیا سندرې پورې ایښي. ما سکرین شاټ یې ته هم وباسلي دي، هغه هم در سره پکې لګوم. هغه ویډیو سره هم شیر کوم او د انټرویو واورئ، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. راته ووایي په واتساپ باندې چې یاره فیضان ځان رورسوئ انټرویو کوم او ټیک ټاک نه مې ویډیوګانې هم ډیلیټ کړي دي او دا زړه مې هسې موړ دی. او ما چې یاره ځان ته د رورسوم ستا دا ولې دې پرېښودله، وجه څه وه؟ یاره بس په زړه کې مې یاره راله د الله نه مې یاره راله په زړه کې، او دا هغه کس کوي چې کوم الله غواړي الله ته نږدې شي پوه شوې. په زړه کې مسې بس یاره راله او بس ویډیوګانې مې ټولې ډیلیټ کړې او اسلامیک ساوندونه مې سټارټ کړل، اسلامیک ویډیوګانې مې شروع کړې. تا اوس اکاونټ نه ویډیوګانې ډیلیټ کړي دي؟ او جی او ټول یې ډیلیټ کړي دي. نو زه خو وایم چې مطلب وګوره وایي چې یو کار کوې که نه بیا به د جړو نه ختمېږه نه. نو تا وی ډیلیټ کړي مې دي ویډیوګانې، اکاونټ شته؟ او جی او اکاونټ نو ولې اکاونټ ولې نه ډیلیټ کړې؟ نو بس اکاونټ ما د دې لپاره پرېښې چې فالوور پکې ډېر دي، مې چې په دې باندې د خلکو ته یو ښه غونته میسیج ورکړو چې خلک د دې نه عبرت والي، چې خلک اسلامیک ساوندونه اسلامیک ویډیوګانې شروع کړي د دې د ګانو مانو د دې هر څه په زول حرکتونو نه د هر څه نه د ټولو ناول خو هغې ته زه دا میسیج ورکوم چې ما سره چا په سونګز باندې چې کوم دي ویډیوګانې جوړې کړي دي هغې ته زه دا وایم چې پلیز دا تاسو ډیلیټ کړئ او انشاءالله اوس نن نه پس به چې کوم دی ورسره په اسلامیک ساوند باندې ویډیوګانې جوړم. ملګرو تاسو د انټرویو خبرې واورېدې. دا وایي چې په زړه کې مې د الله تعالی نه یره راغله او ما چې کوم د ټیک ټاک اکاونټ نه ویډیو ډیلیټ کړي. ای شرمېدل یا تا داسې نه وه، دا صرف او صرف تا د فیمس کېدو دپاره کول. که تا چیرې په رښتیا د الله تعالی په زړه کې ایره راغلی وای نو تا داسې حرکتونه بیا نه کولی چې ته بیا ډمتوب ته راووتې، ته بیا د خپل ویډیو سره سندرې پرېږدې. حسن عابد دی که حسن علي، هغه صرف د الله تعالی په زړه کې راغله او د خپل ټیک ټاک اکاونټ یې ډیلیټ کړی. اوس یې چې کم یو کس دا تاسو ته ښکاره وایم، اوس یې چې کم یو کس د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ویډیو ډیلیټ کوي هغه صرف او صرف دې لپاره کوي چې زه فیمس شم. هغه په ټیک ټاک خو هسې هم ځان شرمولی و، په دې ټیک ټاک اکاونټ ویډیو ډیلیټ کړي. بس زه کاري صاحب شم، سپینه خولې هم را په سر کې کاریتوب چې دومره اسان وایي که نه، هر یو کس وایي کاري وایي، په دا باندې عمل کول هم غواړي. ملګرو ویډیو مطلب مې دا و چې دا خلک صرف زموږ پښتانه له دوکه ورکوي، حالانکه هغسې وي نه. ټیک ټاک اکاونټ نه دا منم یو دو درې ویډیوګانې ته ډیلیټ کړي، یو څو یې ناتونو ویډیوګانې جوړې کړي، بیا سندرو ویډیوګانې کړي، تله یې جوړې کړي. تا الله تعالی په زړه کې یې را نه راغلي، خو نه دا هر څه د دې فیمس کول دپاره کول چې یاره زه خو هم داسې ښه سړی یم، ما د ټیک ټاک اکاونټ نه ویډیو ډیلیټ کړي. د ویډیو مطلب مې دا و چې په داسې بړواګانو باندې مه تېروځئ. دا ټول د فیمس کېدو یو طریقه ګوري او ځان شرموي. بله دا ملګرو چې په دې ځای کې دا فیضان جاني چې کوم دی ده ته هم زه دا یو ریکویسټ کوم، دا یو پیغام ورکوم چې پلیز داسې هجړاګانو پسې داسې ډمانو پسې مه ځه چې هغوی ته په خپله پاڼې باندې راوستل او هغوی دا وویل چې یاره ما ویډیو ډیلیټ کړې، خو هغه بیا هم دا کار کوي. څه کوي ته هغه ویډیو څه نه ډیلیټ کوي د خپل پیج نه، وایسې که ډیلیټ کړه چې داسې یو کس چې هغه د دې ډمتوب نه کلاریږي نه او بیا هم ته ورشي یاره د ډمتوب نه کلار شو، نه کلاریږي دا کسان. نو پلیز داسې کس له ورځه چې هغه پښتنو له یو ښه میسیج او یو ښه پیغام ورکوي. ډېره مننه ملګرو چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او باد لره. نو راکې ماله اجازت بری الله په امان.